سورة البقرہ آیت نمبر دا 243 آیت نمبر 243 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي د ما ډیر عزتمند اوریدونکو د الله په توفیق سره د رمضان دوره تفسیر نه بعد یو ځل بیا موږ خپل سلسله شروع کوو چې دا روزانه یو 10 منټه یا 12 منټه ترجمه بوایو په دې کې چې څومره سبق ویل شي یو آیت و آیاته دا د سوره بقره 2 نمبر رکو شروع کیږي او آیت نمبر دا 243 په دې آیت کې الله تعالی د بنی اسرائیل د یو قوم ذکر کوي او داغه قوم نومې نه دا خسته خود دومره تاسو یاد ساتئ چې په دې کې خاص خبره دادا چې دغه قوم چې و دوی مرګ نه یریدل نو دوه خبرې مفسرینو ذکر کړې دي اول خبره دادا چې الله تعالی دې قوم ته حکم کړی و چې تاسو jihad وکړئ د دوی خپل علاقہ چې وا فلسطین نو پاغه باندې یو قوم قبضه کړی وا چې هغه کافرانو دی بنی اسرائیل تعالی او فرمایلو چې تاسو فلسطین ته ورشئ او دوی فلسطین آزاد کړي او هغه سره jihad وکړي نو دوی jihad ونکړل او jihad نه انکار وکړل او دوی خپل پیغمبر ته دا خبره کړی و چې تلاړ شه او د طرف د لاړ شي تاسو jihad وکئ مونږه jihad نشو کولای نو jihad نه انکار وکړل نو چې jihad نه انکار وکړل نو الله تعالی دوی څلويخ تو کالو پورې دوی در په در کړل کله په وی علاقې کې کله په بلې علاقې کې خوار وزار ذلیل څلويخ تو کالو پرې دوی حیران او پریشان یو طرف ته بل طرف ته څلويخ تو کالو نه بعد چې کله نوې نسل رالوي شو نو هغه به jihad وکړلو نو دغه څلويخ کاله دادا سیول کدوې مړو د دوی څه حیثیت نه وو د دوی څه قدر نه وو د دوی څه قیمت نه وو په دنیا کې نو دا الله تعالی دا شکر لکمړو نو چې کله به نوې نسل رجواندې شو نوې نسل رالوي شو نو دوی به jihad وکړو نو الله تعالی دوی ته د ژوندۍ خطاب ورکو چې دا بیا رجواندې شول دا یو واقعیا ده او په دې کې موږ پاره دا الله تعالی خی چې اے د نبی علی السلام امتیانو تاسو به jihad کوئ که jihad نه کوئ په دین باندې مغیرت ونکړو په قران او سنت باندې تاسو غیرت ونکړو نو تاسو مثال په شان د مړو دا بیا او تاسو هم داسې به ذلیل وای خوار به وای در په در به وای خوري په سر به وای او پریشان به وای او هر چاته به محتاج وای نو jihad وکوي دویم واقعا مفسرین دالی کلی دا چې دا یو علاقہ وا پاغه باندې د تعاون مرض راغلو تعاون وبا راغلا نو دوی تعاون نه وتختیدل چې وتختیدل نو الله ور باندې مرګ را وستو ځکه چې دوی خو مرګ نه وتختیدل نو الله فرمایي چې تاسو بل ځکه هم زمړ کولای شم نو دا به الله مړ کړل
بیا یو پیغمبر او چې هغه په دې علاقې باندې تیرېدو نو هغه الله ته دعا وکړه چې الله دا قوم رجوندې کا نو الله تعالی داغه پیغمبر په دعا باندې دا قوم رجوندې کو نو په دې کې هم دا خبره ده چې مرګ نه به تختینا مرګ نه به یریږي نه او خاص خبره پکې دا ده چې دا مرګ دا صرف جهاد سره نه ده دا صرف بیماری سره نه ده مرګ الله تعالی هر وخت کې راوستل شي په هر ځای کې راوستل شي په هر حالت کې په انسان باندې مرګ راتلل شي نو الله فرمای علم ترا آیت ندلی دلی ال الذین حلد اغو خلقو خرجو چې دوی وتلیو من دیارهم د خپل کورونو نا وهم الوف او دوی په زرګونو یعنی زرګونه خلقو خدای جهاد و نکړل نو الله کورونو نو بستلو حذر الموت د یری د مرګ نه ویریدل یاد جهاد انکار په صورت کې الله تعالی دوی در په در کړل او یا تعاون نو تختدل نو دوی مرګ نه ویریدل او دوی اوتل و تختدل او دا په زرګونو دا خلق فقال لهم الله نو الله تعالی ویلو اغویتا موت مړشي نو الله تعالی دوی مړ کړل دومره یاد ستای چې مرګ دا مرګ موت تکوینی دا تکوینی مرګ هغه وی چې دغه بیا الله تعالی دوباره رجوند کوي چې دا دی الله پاک طریقہ دا چې اور انسان مړ شي دا نه ژوند کیږي بیا قیامت پورې چې بدا ژوند کیږي او یو مرګ اجلی دا چې کله اجلی مرګ راشي بس دیخ کس د پاره بیا ژوندون نشتا دا نو الله تو فرمایلو چې مړ شي ثم احیاهم او بیا دوباره الله رجوند کړل اغوی ان الله بشکل اختلا لذو فضل خامخا خوند فضل دا علی الناس په خلق باندې ولکن اکثر الناس خلقن زیاد خلق چي دي لا یشکرون او د الله شکر نه ادا کوي او د شکر مطلب دغه دا چې الله کوم نعمت انسان ته ورکړي دا دغه نعمت د الله بلاره کې استعمال کی کدا صحت تا کدا مال و دولت تا او کدا علم دا او کدا بل یو طاقت او صلاحیت تا بیا الله فرمای وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ کوي د الله بلاره کې دین دا معلومیږي چې دا مخ کی آیات پدې کې د جهاد خبره ده اصل کې دا خلق د جهاد نه تختیدلیو کفرانو سره د جنگ کولو نه تختیدلیو نو الله بیا حکم وکړلو چې وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ کوي د الله په لار کې خصوصا د نبی علی السلام امتیانو ته د قران منونکو ته الله تعالی خطاب کوي چې جهاد نه بنه تختی دین د پاره بغیرت کوي دین د پاره به جنگ کوي د دین غلبې د پاره به کفرانو سره جنگي گئی چې کله وخت راشي وعلموا او پوښی ان الله چې بشکل اختلا سمیع علیم اوریدون کې دا او پویدا اوس ترجمه ته متوجه شو الم ترى آیت ندل دل ال الذین حلد اغو کسانو خرجو چې وتلیو من دیارهم د خپل کورونو نا وهم الوف او اغوی په زرګونو حذر الموت د یری د مرګنا فقال لهم الله نيلو الاختلا اغوی تا موت مړشي ثم احياهم بیا دوباره رجوند کړل اغوی ان الله بشکل اختلا لذو فضل خامخ خوند فضل على الناس فخلق باندې ولكن اكثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا یشکرون شکر نه ادا کوي وقاتلوا جنگ کوي فی سبیل الله دا الله پلار کې وعلموا پوشی ان الله چې بشکل اختلا سمیع علیم اوریدون کې دا پویدا الله د پدې سبق باندې مو ته پویا
او الله د پدې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین.